روجه د خدای د پاره نسام اختر لستا د پاره کلی او ته درځما کو خدای جانان سره یو ذکرم یو سروجی بسوابی نسم ینا د میا ټي وي ډیرو عزتمندو کتونکو سلامونه مې واخلئ. میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو نن را سره د صوابۍ د سیمې صابر باچا سوابیوال صاحب میلمه دی د میا ټي وي په خپرونه کې. د هغې نه به په خوږ اواز کې ټپې او روبایي دغه به د مینوالو سره بدرګه کوي. نو صوابیوال صاحب تاسو ته د میا ټي وي په خپرونه کې ډیره زیاته مینه ډیر زیات هرکلی وایم. ډیره مهرباني ایاز صاحب، ډیره مننه او ډیره شکریه. چونکې ما خو دا پن ډیر وخت پریښی خو بس میا ټي وي مجبوره کړم او دا خو زموږ خپل ټي وي دی ځکه د بیا رالو دی پن تم راودانګل ستاسو دپاره. ډیره زیاته مننه. صابر باچا صوابیوال صاحب د میا ټي وي کتونکي په دې ټیم کې په انتظار دي چې کله موږ خپرونه ریکارډ کوو نو هغوی وایي چې مینوالو دپاره به د ناستو خلکو زموږ دپاره به څه راوړي. نو د میا ټي وي د کتونکو سره سپیشلی د مسافرو سره به څه ډالېږي؟ د مسافرو د سره به یو روبایي به خپل روبایي دغه به ډالې کړو او یو څو ټپې به ورسره ډالې کړو. دا به سپیشلی په سعودي عرب کې په ګڼ شمېر ملکونو کې په ګڼ شمېر هیوادونو کې زموږ د میا ټي وي خپرونې خلک ګوري او د هغوی غوښتنه ده دا به مسافرو دپاره دا پروګرام ټول په ټوله څومره کتونکي چې د میا ټي وي دي هغوی ټولو ته دا پروګرام ډالي. صحیح ده جی. ارشاد دی دنیا ته یې راغلی څه دپاره ځان خبر کئ انسان ګناهګاره ټول ورځې چې پردی غیبت پې تکړې کنه خوله به دې بل څه تشي اوزګاره ته چې تله وایي الله غفور رحیم دی کله کله یې اریګه دا کاره د ثواب کار چې هم یو درنه ونشي وا د غټو ګناهونو خریداره ما صابر باچا تی بچ کړی دا دعا کړم زما رب د دوزخ د سورنګاره روجه د خدای د پاره نسام اختر لستا د پاره کلی او ته درځما کو خدای جانان سره یو ذکرم یو سروجی بسوابی نسم ینا د نازولیا روجه دا ورپسې ګرځم چمنونه لټوما د خغمو زړه د کتو دی چې نن روجا په خپلو اوښکو ماتوینه په پښمني مې نه هېرېږي په فکر ناست یمه جانان جانان کومه مولا چا بخشا ځان وکا د یار لوېدلې سترګې زړه راټوکوینه د پښمني ورونه بل شو پسرو منګلو خپل اشنا راویښوینه په سفر زی خولګۍ به درکړمه روجه که ماته شي شپې ته به ونیسمه یا په ما دې وکړه پتا وشانو وشا واړه دې مړه شلوی دې غواړه خیرونه وي زما دې هسې نوم بدنام کړو مسافرو ته ټول ما درته کله د یارۍ ویلې دي مسافرۍ نه په خیر راغلې
اول دی خپل کم کد جیب ولټو ما مسافرۍ کې خپن شینو اے ثوابي والا حد دی د زړه د طلب دعا درته کوم وی د مسافرو بس حلوی لا بنهر وی لا بس پو خوړلی وی ما ډوډۍ خوړه مړه شوما تب د چادر تولاړي مسافرای جانا نکل میریږي نو او کده جنت په باغچو کې ناستیا ما و چربانگ دے پاسی گلالیا خوب بیاو کے مینا و چربانگ دے پاسی گلالیا خوب بیاو کے مینا دانی مشپا دس پوغا پادنو ثوابي والا आवाज دړه سوریا گئی اے زماما شما یار سوق دی جړوی ما دی ټوپۍ په سر غنلا د جنکو پوار پیدا رسوا دکړمای زما پزړه کې دی داغ جوړ کو په ګلالو شوندو دی خدای جوړ کړه دا غونای لکه بڼه با په هواوی سوک چې دس پکو په مې پل ناسته کوي چې ځان دي دروم په جهان خوښوي کنا او د سپک د سوري ځان ساته کرور دی وینا ډیره مننه جی ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا و صابر باچا ثوابیوال چې الله تعالی ورته ډیر ښکلی غږ وربخلی دی انشاءالله د میا ټي وي به هسي د میا ټي وي به کوشش وي چې صابر باچا ثوابیوال صاحب یو ځل بیا میلمه کي که مسافرو دا پروګرام خوښ کړو نو کوشش مو د هیلم د انشاءالله تعالی چې داسې نورې خپرونې به د دې سره ریکارډ کوو تر هغه دمه ما میا ایاز احمد او صابر باچا ثوابیوال له اجازت راکوي چې چېرته مې ښاد آباد اوسئ یو ځل بیا ټولو مسافرو ته سپیشل سلام کاغه بار په سعودیا کې دوبۍ کې ملګري دي ډېر ټولو ته ډېر درانه سلامونه دي ډیره زیاته مننه